السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو ستړي مشه په خیر رالی. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک په اړه داسې معلومات درکوم چې تاسو به دوستان حیران شي. څنګه یو اپلیکیشن دی دوستانو هغه چې کله هم تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو کولای شئ چې د هغې په ذریعه په فیسبوک کې چې کوم ایډونه تاسو ته راځي کوم اشتهارات تاسو ته راځي هغه بند کړئ او تاسو هم داسې کولای شئ چې فیسبوک په یو معمولی موبایل کې یا ډیر کمزوري موبایل کې هم استعمال کړئ. تاسو ته څنګه دوستانو پته ده چې فیسبوک یو ډیر غټ اپلیکیشن دی ډیر درون اپلیکیشن دی چې هر یو موبایل کې کار نه کوي. نو په دغه اپلیکیشن سره تاسو کولای شئ چې هر یو موبایل کې وکاروئ او د سره تاسو ته د فیسبوک کلر هم بدلیږي د فیسبوک هغه کوم مخامخ کوم اپیرنس چې دی هغه به هم تاسو ته بدلیږي او داسې نور ډیر آپشن پکې هم شته. خو ویډیو را سره دوستانو تر پایه وګورئ. نو راځئ دوستانو چې ویډیو شروع کړو. دوستانو لاندې په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک ملاویږي. دغه ویډیو په لاندې تاسو ته لینک ملاویږي هغې باندې به تاسو کلیک کړئ او تاسو به اپلیکیشن د هغې ځای نه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. د هغه اپلیکیشن نامه ده فولیو. دوستانو دا به تاسو انسټال کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی چې کله تاسو هم په هغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به پلی سټور ته وړي. چې کله هم تاسو پلی سټور ته راغلی دوستانو تاسو ته زه به تاسو ته یو ځل دلته وښایم فولیو. نو چې کله هم تاسو فولیو لاندې ډسکرپشن نه کلیک کړئ تاسو ته به دلته تاسو به دغلته راشئ نو تاسو به انسټال کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی. چې کله هم تاسو انسټال کړ نو تاسو ته به دلته راشي. دا وګورئ داسې یو اپ به تاسو ته راشي په دې به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړه تاسو نه به تپوس کوي چې تاسو د خپل فیسبوک پاسورډ او خپل جیمیل ورکړئ. چې کله هم تاسو هغه انټر کړ نو تاسو ته به دغسې انټرفیس راشي. دوستانو تاسو خپله کتلی شئ چې کوم آفیشل هغه فیسبوک چې دی هغه بل شانتې دی او دا چې دی بیخي د هغې نه بدل دی. نو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ دلته ډېرې آپشنې تاسو ته راځي. تاسو د دې ځای نه تاسو د دې کلر چینجولی شئ. تاسو ته ښکاري ګورئ څه رقم کلر چې تاسو غواړئ په خپله خوښه تاسو ورکولی شئ. د لیکلو د ټیکسټ کلر تاسو دې ځای نه برابرولی شئ او همداسې تاسو لارجر ټیکسټ د خپل فیسبوک هغه کوم لیکل چې دی هغه هم تاسو غټولی شئ او همداسې نایټ موډ هم تاسو لګولی شئ. د شپې چې کوم کسان فیسبوک کاروي دا د هغوی دپاره دی چې هغه نظر خراب نه شي. تاسو همداسې کولی شئ. ډېر دا وګورئ دوستانو نور ډېر آپشنې دي. په دې سره امولډ موډ په دې سره چارج ډېر زر نه ختموي تاسو ته او همداسې تاسو کتلی شئ ایډ بلاکر دوستانو تاسو به دغه گیمونه داسې کوئ هغې نه پس به تاسو ته په دې کې ایډ نه راځي. اکثر به تاسو دوستان کتلي وي چې په تاسو ته اشتهارات په دې سره راځي او همداسې که موږ وګورو مور ته چې کله هم تاسو راشئ دوستانو تاسو دلته ښکاري ډېر آپشنې تاسو دلته ښکاري. ګوره میسیج او انیبل وایبریشن سلیکټ ساوند چې کله هم تاسو ته میسیج راځي تاسو د هغې اواز هم بدلولی شئ. ګوره تاسو ته ښکاري چې څنګه میسیج تاسو څنګه راځي هغې اواز به دې ځای تاسو بدلولی شئ. ډېر یو زبردست ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو خامخا یې خپل موبایل کې انسټال کړئ او هماغه کلرونه دي چې تاسو ته ښکاره شو. دا وګوره سټوریز چې کله تاسو ته راځي هغه هم تاسو بندولی شئ. چېرې ماته د ملګري سټوریز رانه شي. دوستانو دا هغه آپشنې دي چې دا آفیشل فیسبوک کې نشته دی. کوم یو فیسبوک چې دا آفیشل تاسو سره چې کوم یو دی هغې کې دا نه میلاویږي تاسو ته. نو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ ډېر نورې آپشنې هم دي. ډسټاپ موډ دی ډېر ښکلی اپلیکیشن دوستانو انسټال یې کوئ او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو که ویډیو مو تر پایه را سره لیدلې وي ویډیو در سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو ته الله پامان.